الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم. ابراهیم علیہ السلام په باره کې د یو څو موضوعګانو خبره کوو. اوله خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام څوک و. دویمه خبره ابراهیم علیه السلام د الله د دین لپاره څه وکړل. دریمه خبره په ابراهیم علیه السلام باندې د الله د دین په سر باندې کوم امتحانات راغلل، د کوم امتحاناتو د پړاوونو نه دی تیر شو. څلورمه خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته الله د هغې په سله کې څه ورکړل. عزتمندو، اوله خبره خو دا ده چې ابراهیم علیه السلام څوک. ابراهیم علیه السلام د پخوانی عراق د اور د ښار اوسیدونکی و چې په هغه زمانه کې د اور ښار د عراق پایتخت و. او په هغه زمانه کې چې په عراق باندې چې کوم باچهان به راتلل دې ته به نمارده نمرودیان ویلې. د ابراهیم علیه السلام پلار آزر دا دغه عراق د باچا د نمرود د دربار د نږدې خلکو نه و، بلکې داسې ووایه چې د نمرود د دربار پیر و مرشد و مذهبي پیشوا د ابراهیم علیه السلام پلار و. د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک، بت فروش او بت تراش و. بوتان به جوړول او بوتان به خرڅول. ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء ویل کیږي، د انبیاء پلار. لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته ابو البشر وایي، د بشریت او د انسانیت پلار، او نوح علیه السلام ته ابو البشر ثانی وایي، نو ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء وایي. او دا څه باندې؟ دا په دې وجه چې د انبیاء سلسله د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې چلیدله. د ابراهیم علیه السلام د هاجری بیبی نه چې کوم زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام نه وروسته اگر که 3000 کاله د ابراهیم علیه السلام د اولادو په دې سلسله کې بل پیغمبر نه دی راغلی. اسماعیل علیه السلام د هغې نه وروسته 3000 کاله انبیا نور راغلي، خو 3000 کاله بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء سید المرسلین پیدا شو. د ابراهیم علیه السلام د اولادونو په دې بله سلسله کې چې د سارا بیبي نه د ابراهیم علیه السلام کوم زوی پیدا شو اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام بچه پیدا شو یعقوب علیه السلام، هغه هم پیغمبر. او د یعقوب علیه السلام یو زوی یوسف علیه السلام، هغه هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، دا 12 زامنو نه 12 خاندانونه جوړ شول چې دې ته بني اسرائیل ویل کېږي. نو دغه بني اسرائیلو تاریخ 1400 کاله دی. د بني اسرائیلو شروع هم د 2 پیغمبرانو نه شوی، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، او انتهای هم په 2 پیغمبرانو شوی، یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام. په منځ کې 1400 کاله تیر شوي دي. په دې 1400 کالو کې یوه لحظه په بني اسرائیلو کې داسې نه ده راغلی چې یو نبی دې هلته موجود نه وي، بلکې داسې هم شوي دي چې په یو ورځ سلګونه پیغمبران راغلي بني اسرائیلو ته. نو د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء وایي. د ابراهیم علیه السلام یوه بله ښځه وه قطوره په نوم باندې، د هغې ډېر اولادونه وو، خو یو بچی د هغې و مدین یا مدیان په نوم باندې. بیا مدین په نوم باندې چې هغه په کوم ځای کې آباد شو، هغه علاقې ته مدین ویلی کېده. په هغوی کې بیا شعیب علیه السلام الله راولېږلو، خطیب الانبیاء، هغه هم پیغمبر و، هغه هم د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې و. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء وایي، د انبیاءو پلار. اوس ابراهیم علیه السلام د الله د دین لپاره څه وکړل، او الله په ابراهیم علیه السلام باندې کوم امتحانات راوسته، او بیا دغه په نتیجه کې الله ابراهیم علیه السلام ته کوم څه ورکړه، هغه به ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې وایو. الله رب عزت دې موږ د ابراهیم علیه السلام صحیح تابعداران جوړ کړي.